د لسګونه هټیو یې د ګوتو په شمار څو لا هم پاتې دي. په خوست ښار کې له مزرې د جوړ شوي لاسي توکي چې د بېوزلو او پستو ګوتو محصول دی د خوستیو میرمنو لخوا د خپل کورني اقتصاد د پیاوړتیا په موخه په کورونو کې جوړیږي چې په هیواد کې دننه او له هیواده بهر یې خلک کاروي. خو کاروباریان یې وایي چې په وروستیو کې کاروبار پیکه شوی او له همدې امله دلته ډېرې هټۍ وتړل شوې. دا کاروبار چې د مخکنی وخت کې دا کاروبار صحیح و، کاروبارینه صحیح ول، دا کاروبار ښه وتو، ښه ګټه کړه، ښکلی کاروبار و. اوس چې دا کاروبار ډېره ګټه نه لري، سودی ډېره نه شي، ټول کاروباري مطلب لږ شکش غونته خوړلی دی. وشه دا کاروبار چې دی ته ډېر ضرورت خلک دا نه لري چې خلک عصري شول دی ځکه ډېر و. اوس خلک خو چې دي لږ سرونه شو کوي چې داسې یې چې سبخونې ډېرې نشته، نو ډېر خلک لوړل. بله ورځ هم یې لوړلو د څو مخته یې 2-3 نفر نور هم لاړل. مخته داسې خو ډېر لاړ دی چې لوړ دي یو دوه بیا لوړ شي. ورته مهال ځایي چارواکي په خوست کې د لاسي صنایعو په برخه کې د مارکیټ د نشتوالي ستونزه مني، خو ډاډ ورکوي چې په دې تړاو یادې ستونزې ته متوجه دي او له مرکزي دولت سره په ګډه یې هڅې پیل کړي چې په دغه ولایت کې د لاسي صنایعو لپاره ځانګړی مارکیټ پیدا او یا د ستونزه هواره کړي. کلیپ د مزرې بوټی چې د خوست په ځاځي میدان او صبرۍ ولسوالیو کې په پراخه کچه پیدا کیږي او د همدې سیمو خلک ترې د کورني استعمال په موخه ګڼ توکي جوړوي، په وروستیو کې د کاروبار د نشتوالي شکایتونه موجود دي چې ورسره هم مهاله د یادو لاسي صنایعو په برخه کې د مصروفو کورنیو اقتصادي ستونزې هم ډېرې شوې دي.